جمهور رئیس ټرمپ سفر د امریکا لپاره په دې وخت کې خاص اهمیت لري او هغه دا ده چې په داخل امریکا کې اقتصادي فشارونه دي او نرخونه پورته تللي دي. نو دا چې روان انتخابات روان دي غواړي چې د چین سره یو راکړه ورکړه معامله وکړي چې دغه فشار په امریکا باندې کم شي او دلته هغه انتخاباتو کې دیو بیا زیات سیټونه وګټي د پارلماني ټاکنو کې. د چین او د امریکا ترمنځ البته ډېر مسایل به نور مطرح کیږي هلته چې هغه د اوکراین جګړه ده، همدارنګه په سیمه کې د تایوان او نور مسایل دي. خو دوه مهم مسایل چې د امریکا لپاره زیات اهمیت لري په دې اوس وخت کې چې یو دا ده چې د جمهور رئیس ټرمپ د ځان سره د مختلفو کمپنیو مشران یا CEO ځان سره بیولي دي چې ترڅو د چین امتیاز واخلي او د چین مارکیټ د کمپنیو په مخ باندې بلخاصه د چپس په ساحه کې او یا د برقي موټرو په ساحه کې یعنی دا بیرته کې او زمينه ته مساعده کې چې امریکا هلته خپل تولیدات خرڅ کړي. په عین حال کې چین هم د امریکا نه غوښتنه لري چې د هغې د برقي موټرو او نورو امکاناتو لپاره چې دلته امریکا کې دی غواړي چې خرڅ کړي هغې لپاره امتیاز یو بل نه واخلي سره. خو زه فکر کوم چې دواړو هیوادونو لپاره به مشکله وي. چین ته هم دا مشکله ده چې زیات امتیاز په دغه وخت کې امریکا ته ورکړي او امریکا هم یعنې هلې ځلې کوي چې زیات امتیاز ترلاسه کړي. دویمه مسله چې د امریکا لپاره اوس خاص اهمیت لري او د چین لپاره هم لري چې هغه د هرمز تنګي بیرته ساتل دي. که چیرې هرمز تنګي بیرته پاتې شي نو دا چین لپاره ګټه دا کوي چې خپل هغه تجارت به د لارې ترسره کوي او هم به تیل د ایران نه اخلي. خو زه فکر کوم چې دا به هم مشکله وي چې یو موافقې ته ورسیږي ځکه چې د ایران خارجه وزیر هم چین ته سفر کړی او روسیې ته سفر کړی او په دې مسایل به غږېدلی وي ځکه ایران غواړي چې دغه فرصت نه استفاده وکړي، دغه کنټرول د هرمز تنګي په خپل لاس کې واخلي او هم د کمپنیو نه مالیه یا باج واخلي. خو امریکا فکر نه کوم چې دا امتیاز ورکړي او که بل فرض دغه تنګي بیرته هم پاتې شي نو دا بیرته هم هغه د جنګ نه مخکې حالت به وي. نو دغه جنګ او یا کوم حمله چې امریکا او اسرائیل وکړله نو دیو هیڅ امتیاز ترلاسه نه کړل سره نو دا په خپله یو نوه لویه ستونزه ده. خو دا چې هرمز تنګي د چین او امریکا لپاره اهمیت لري شاید چې یو جوړجاړي ته سره ورسیږي. البته دا مسایل په افغانستان او سیمه باندې هم تاثیر لري. که چیرې بندیزونه وي همدارنګه تجارت په دغه ساحه کې کمیږي ځکه چې د پاکستان سره د افغانستان تجارت په ټیټه کچه باندې دی او که چیرې د ایران د لارې هم تجارت بندیږي د بدر عباس او یا د چابهار د لارې دا هم په افغانستان باندې تاثیر لري او په امنیتي لحاظ باندې هم یعنې تاثیرات به د دې وي سره. نو دا به وګورو چې دیو څه پایل ته رسیږي. خو زه فکر نه کوم چې ډېر څه په دغه سفر کې جمهور رئیس ټرمپ لاسته راوړي.